دا قصه د یو داسې ښار نه شروع کیږي چې هغه د سیلاب په لپیټ کې گیر وي او د ښار سره وشي څه دا به موږ ته په مخکې کهانه کې پته لګي د کهانه شروعات کیږي د لوزیانا ښار نه چې هلته د موسم حالات بد نه بدتر کېدو والا دي د دې د وجې حکومت عوام ته دا اعلان وکړو چې زر تر زر خپل کورونه پرېږدئ او یو سیف ځای ته ځان ورسوئ خو په دې دوران کې موږ یو ښځه خاوند وینو چې هغې گیر شوي وي ولې چې بهر ډېر تیز طوفان وي او دې کې دا سړی د دې ګیټ بندولو کوشش کوي خو دا هوا دومره تېز دی چې د هغې د وجې هغه دا ګیټ نشي قابو کولی نو د دې د وجې دوی ډېر زیات پریشان شي او دلته دوی چاته د مدد د پاره ویلم نشو ول چې سیګنل هم نه وي په دې دوران کې یو غټ مگرمچ د کور ته راننوځي او هغه مگرمچ په دوی باندې حمله وکړي او تیرې کی او اوس دا مگرمچ د کم ځای نه راغله په دې ښار کې کوي څه دا به موږ ته په مخ کې کهانه کې پته لګي او بل خو موږ یو وین وینو چې په هغې کې تقیدیان روان کړي وي ولې چې دوی کم جیل کې والته موبه راغلی وي او اوس دوی یو بل جیل ته منتقل کول او په دې وین کې 15 قیدیان او 2 پولیسان وي او بهر دومره تیز طوفان او باران وي چې د دې لپاره مخکې تلل ناممکن شي نو دې کې ورته دا پولیس وایي چې په دې لاره باندې یو پولیس سټیشن راځي او هلته موږ شپه تېره کړو او په سبا به بیا د هغه ځای نه وځو نو دې سره د دې بل پولیس د ده دا ترکیب خوښ شي خو دا قیدیان څو نه وي ولې چې دوی ته د تښتېدو موقع میلو شي د دې د وجې دوی چوپ شي او بل خوا موږ هغه پولیس سټیشن وینو چې د هغې د افیسر نوم لونا وي او هغې سره 2 پولیسان نور هم کار کوي خو دلته دوی ته پته نه لګي چې حکومت دا ښار حالي کولو والا دی او دلته لونا او د هنري نومې پولیس ته وایي چې ښکته لاړ شو د بیسمنټ ور بند کا ولې چې هلته موبه را روانې دي او اوس چې هنري بیسمنټ ته ورکوشو نو بیسمنټ کې ډېرې زیات اوبه راغلي وي او په دې دوران کې یو بل میلمه راشي چې هغه خو تاسو ته پته ده چې هغه دیسو او هغه دومره زر دا هنري اوبو طرف ته راکاږي چې هغه ته د چغې وهلو موقع میلو نشي او هنري مړ کي او بل خوا لونا او ایلن ته د هنري باره کې اړو پته ونه لګېده نو اوس دلته ایلن لونا ته ووایي چې دلته 15 قیدیان راتلو والا دي او هغوی به نن شپه صرف دلته تېروي نو دلته چې لونا دا خبره ووري نو لږه ګبروم شي ځکه چې هغه وایي چې په دې پولیس سټیشن کې پولیس کم دي او هغه به دا 15 واړه قیدیان څنګه سنبالوي او بل خوا موږ د دې قیدیانو ملګري وینو چې هغوی دا ترکیب جوړ کړو چې هغوی به نن خپل کسان ازادوي خو د هغوی دا ترکیب په کار رانغلو ولې چې هغه بس خپل منزل ته راونه رسېدو هغه په لار کې یو پولیس سټیشن ته ورغلو خو دلته د دې کسان وایي چې هېڅ خبر نشته موږ به دې بس پسې شاته ولګو او اوس دلته هغه قیدیان راورسي او لونا بهر راوځي او د دې ریکارډ شیټ کي او دوی دننه جیل ته راولي خو په دې دوران کې دا قیدیان لونا چړل شروع کی خو لونا دې خبرو سره عادت وه ولې چې هغه یو پولیس وه او هغه ولې یو موت اور جواب ورکړي او ورته ووایي چې تاسو کله هم دا سوچ ونه کړئ چې زه ښځه یم او زه یوازې یم او نه د تښتېدو کوشش وکړئ ولې کو تاسو د تښتېدو کوشش وکړو نو ماله دا order راکړی دی چې اچانک یې وله چې دا ورته ووایي او هغه بهر راوځي او په دې دوران کې د قیدیانو هغه کسان راشي چې هغه په دې پولیس سټیشن باندې یو شان ډزې شروع کړي خو دلته لونا او ایلن پرې ډزې شروع کړي خو هغه د دې مقابله نشي کولی او دلته د دې کسانو دا بوس لونا ته وایي چې زه دلته چاته نقصان رسولو نه نیم راغلی او زموږ یو قیدي آزاد کا موږ به د دې ځای نه لاړ شو دلته چې لونا د ده دا خبره واوري او نو هغه د ده دا خبره ومني ولې چې د دې خبرو منلو کې د دې بلایي وه خو دې قیدیانو سره چې کم پولیس راغلو د هغه وینه ډېره زیاته ګرمه وه او هغه په دې قیدیانو باندې ډزې شروع کړي چې هغوی پرې الټه ډز وکړي او دا پولیس مړ کړي او اوس لونا هم پرې ډز وکړي او دې کې د دې یو کس زخمي کړي خو دلته لونا هتیار وغورځوي ولې چې د دې بلایي په دې کې وه نو دې کې د دې کسانو دا بوس لونا ته وایي چې ما خپلو کسانو له بوزه او دلته موږ ته پته لګي چې دې صرف یو قیدي له راغلی او د هغه نوم کولډ وي نو په دې دوران کې دا نور قیدیان هم ورته وایي چې موږ هم رها کړه نو دلته ورته د دې کسانو دا بوس وایي چې زه صرف د خپل ملګري رها کولو دپاره راغلم او تاسو چپ اوسئ او بل خوا لونا چې په یو غونډه باندې ډز کړي وي د هغه نه یو شان وینه روانه وه چې دې کې اچانک یو مگرمچ راشي او دا غونډه سیده تیر کی او بل خوا د کولډ او د هغه د ملګرو په منځ کې دا فیصله وشي چې لږ وخت دپاره به موږ دلته ایسار شو تر څو پورې دا موسم صحیح شوي ني او دا د دې د ټولو نه غټه غلطي وه او اوس به موږ ګورو چې په دې پولیس سټیشن کې به اخر ژوندی څوک پاتې کیږي او اوس 3 غنټې تېرې شوې او دوی تلو والا وي او دې کې دا بوس یو کلاره نومې جینۍ ته ووایي چې په دې پولیس سټیشن کې څومره کیمرې دي هغه ماتې کا نو دلته ورته لونا وایي چې د هغې ضرورت نشته د اوبو راتلو د وجې دا ټولې کیمرې وسوځېدې خو د دوی بیا هم یقین نه وي او د کلارا او لونا منځ کې خبرې شروع وي نو دا کلارا ورته وایي چې زه یو پولیس جوړېدو والا وم خو بدقسمتۍ سره ما ګونډګانو سره کار شروع کړو او دوی اوس بیسمنټ ته ورکوشي او په دې بیسمنټ کې هر طرف ته اوبه وي نو دې کې کلارا ته یقین وشي چې لونا ټیک وي او په دې دوران کې دوی ته یو لایټ په نظر راشي او لونا چې څنګه هغه لایټ پسې ورشي او هغه چې څنګه راوچت کړي نو هغه یو کټ شوی لاسي او لونا چې دا څنګه وویني نو ډېره زیاته ویریږي او دا خو صرف شروعات دی دوی ته به څومره کټ شوي لاسونه او خپې میلاویږي او دلته دا دواړه د بیسمنټ ته ورکوشي او د اوبو کې ګرځي چې په دې کې یو مگرمچ راشي خو دلته دوی ته پته نه وي او په دې کې دا مگرمچ اچانک په کلاره باندې حمله وکړي او لونا چې دا وویني نو هغه ډېره زیاته ویریږي او هغه سیده بره راوخیږي ولې چې هلته یو نه 2 مگرمچ راغلي وي او اوس دلته دا بوس د کلاره انتظار کوي چې کلاره را نشي نو هغه په خپله د کلاره پسې بیسمنټ ته راکوشي او هغه چې څنګه د بیسمنټ ته راکوشي نو هلته هغه لونا ډېره زیاته د یرې او پریشانۍ حالت
حیثیت کې وویني نو هغه ته تاسو کې چې کلاره سشوا نو لونا ورته وی چې کلاره مگرمچ خوړو هغه مړ شو او دلته په دوی پسوس مگرمچ روخیږي او دلته دوه مگرمچ نه بلکې و مگرمچ راغلي وي او د وبم ډیره تیزه سره بره راخطو والوي او لونا او د ابوز د قیدانو طرف ته را منډه کوله چې دې کې یو مگرمچ د ابوز د خپې نه ونیسي نو دې کې ولا کول زر راشي او هغه د بچکولو کوشش کوي خو د ابوز بچ نه کی نو په دې کې د بوس یو کس هغه ډیر زیات پریشان شي د دې هرڅنه او هغه سوي چې په دې جیل کې څومره قیدیان دي هغه زادوم او هغه الته یو بټن لګیدلی چې هغه څنګه وای نو دې کې د قیدیانو د جیل لا دروازې کولو شي او هغه اچانک پلونه باندې حمله کول شروع کی خلونه ماسه پولیس نه و هغه دوی له مو ټول جواب ورکړو دې کې یو دوه قیدیان ډیر زیات وخی او ځلته کول دوی ودري او هغه ورته وی چې دا د جګړو وخت نه دی او موږ له سچل کول پکاره چې ردې ته نوزو ولې چې دلته مگرمچ راغلي او د وبو د لیول مسرور زیاتیږي او اوس موږ له پکاره چې بره چت ایسې ته ورخیجو او د دې قیدیانو د کول د فیصله خوښ شي او هغه د یو کپړې په مدد باندې بره ایسې ته قتل شروع کی چې دې کې یو قیدی خيږي چې داغه وزن ډیر زیات وي داغه د وجه هغه بره نشي خته او اوس بره یو بل قیدی وي هغه غسل دی بچ کول شو خو هغه خودګر زوخیږي د دې د وجه هغه بچ نه کی وغلاندې پروزي او سالته یو سو مگرمچ راشي او داغي د سترګو دړوان دی د جمدی اوخري چې دې سره دا ټول ډیر زیات ویریږي او دوی اوس بره ایسې ته ورخیږي او سالته سیو وي ځکه چې الته لوبنه ورا رسیدلی او ځلته د دوه قیدیانو سره دا یره وا کو باران ودرېدو موږ به واپس جیل ته لاړ شو د دې د وجه دغه دوه قیدیان د تښتېدو کوشش کوي خلونه په د باندې یو د باس کس او یو پولیس په مقرر کی چې دوی د دې ځایونه تختی او په دې دوران کې د دې قیدیانو نظر په کمره کې په یو تمانچه باندې پریوزي او بل خلونه د کول نه تاسو کې یو هغه ته و چې ته په جرم کې راغلی ولې چې تر شکل نډیر شریف انسان لګي او ما ته نخ کار رشتہ بچرته داسې جرم کړی وي نو دلته ورته کول وی چې زه په آرمي کې او زما ډیوټي په افغانستان کې و او په هغه دوران کې ما د خپل سینیر سره بحث وکړ د دې د وجه غزه د خپل کار نه اوخ کلم او داغه نه پس ما ټیکسي چلول شروع کړه او هغه ورته چې ورځ ما ته څه کسان ملو شو هغه ما ته وی چې زمونږ ستا مدد پکار دی او هغه ورته وی چې مونږه بینک لوټ کوو ته صرف مونږ ته بهر ودرېګا او ما ته وی چې تعالو مونږه څه پیسې درکو د دې د وجه زه په لالچ کې راغلم او هغه چې څنګه بینک لوټ کو په هغه دوران کې هغه په ما په زبردست باندې یو پولیس قتل کو د دې د وجه ما ته عمر قید سزا ملو شو او بل خو هغه قیدی څه چلو کې هغه د تمانچه ته ځان ورور رسي یو هغه تمانچه ته ملو شي چې د دوران کې د دې پولیس او د دې قیدی په منځ کې جنگ شروع شي چې د دې د جګړې دوران کې یو چتر پروزي او هغه نه یو سیخ را پروزي او سیده د قیدی هغه مرګري سینه کې لاړ شي چې په هغه ټیم کې داغه مرګ وشي او د دوران کې کول داغه د سینې نه دغه سیخ رو بس ولې چې هغه دا زما مخ کې پکار راشي او په دې دوران کې هغه زه ته مگرمچ رو رسي اول ته دغه قیدی ډیر زیات زخمی وي او لږ وخت کې دا مگرمچ د قیدی مروخ تیر کی او دا مگرمچ کول ډولونه پس را روانو چې په دې کې یو بل کس راشي او هغه وی بوس ولې چې هغه پس چل مانځان د دې مگرمچ نه بچ کړو او هغه اوس کول ته وی چې موږ زر تر زر د دې پولیس سټیشن نه وتل پکار دی ولې چې دلته ډیر زیاته خطر ده نو دلته ورته کول وی چې موږ بلونم ځان سره بوزو چې دې دوران کې د دې دوه منس کې بحث شروع شي او اوس لونه پس چل مان یو مگرمچ د کمرې ته راولي او ولته د ګیس سلندر پرتی وی چلته په هغه ډایرکټ ډز وکي او په دې پولیس سټیشن کې غټه دماکه وشي خو دې دماکه دوران کې کول او لونه بچ شي او دې نه پس موږ لونه او کول وینو نو دلته ورته لونه وی چې تاسو لې شي او زه په ریپورت کې دا ولیکم چې په دماکه کې ټول قیدیان مړ شو او دې سره دا کہانی ختم شو کو تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ